د امریکې نه چې کومه جنې پاکستان ته راغلې وه اپر دیر ته، نو په اپر دیر هغه ساجد سره ډېره عجیبه دوکه کړې. د ویډیو راسره مکمل وګورئ څنګه چې تاسو ته پته ده که نه چې د امریکې نه یوه جنۍ راغلې وه او زموږ پښتنو ترې ټرینډ جوړ کړی او که نه هر سړی به تو او تصویر به یې ورسره ایښتو. هغه اپر دیر ته راغلي وه او ډېره زیاته خوشحاله وه. هغه ورسره پښتو هم چې ده نو دا پښتو زبان یې ورته هم ور زده کاوه چې دا چې ده نو دلته پاتې شي. خو بل طرف ته زموږ پښتنو زموږ عزت یې هم لیلام کړی او زموږ پښتانه چې چېرته زنانه وي که نه نو هغه په پرده کې ساتو. خو دغه جنۍ چې کله راغلې وه که نه دا د یو پښتون ښځه وه. د پښتون ښځه چېرته هم داسې په خلکو سره ویډیوګانې نه کوي لکه دغه د امریکې نه چې کومه جنۍ راغلې وه هغه ویډیوګانې یې کولې ملګرو. هغه چې ده نو یوه میاشت تېره کړله د ساجد سره ښه په خوشحالۍ باندې ښه چې ده نو چکر یې ووهلې. د هغه نه پس چې ده نو هغه یوه میاشت تېره کړه، د یوه میاشت پس چې ده نو هغه امریکې ته لاړه. چې کله امریکې ته لاړه نو ساجد ورته رینګ وکړو چې زه دغلته درځم او زه دغلته سیټل کېږم. ساجد ورته دا خبره وکړله نو دغه جنۍ ورته ویل چې ته به اول ځان له کاروبار جوړ کړې، د هغه نه پس چې نو ته به راځې هر پروګرام وړګیا هم چې ته وایې که نه چې د بهر نه ملکونو نه چې کومه جنکۍ رالي په هغه باندې به چېرته هم اعتبار نه کوئ چې دا راشي که نه دا ستا سره زندګي نشي تېرولی. ځکه که نه چې دا چې کله امریکې ته لاړو نو هغه ساجد یې پرېښودو. ساجد ورته وایي که نه چې زه ستاسو امریکې ته درځم او په امریکا کې به زه سیټل شم او زه برابر شم. که دا یې ورته وایي که نه وایي ته اول ځان جاب وګوره. خو په خبره اول دا وه چې دغه جنۍ ورته وایي چې ته راشه زه به دله جاب هم وګورم او دلته به سیټل شو. دغه جنۍ ورسره دوکه وکړله. ډېر عجیبه داستان دی څنګه چې تاسو ته پته زموږ پښتنو وله هوا ورکړې وه. بل دا چې زموږ پښتانه چې دی نو هغه ټرینډ وګوري، د ټرینډ نه پس چې دی نو هغه باندې ویډیوګانې جوړوي لکه څنګه چې دغه جنۍ د امریکې نه راغلې وه او زموږ پښتانه ورته خوشحاله وو او بل طرف ته زموږ پښتنو چې دې ته خوشحالېدل نه وو په کار. دغه جنۍ هېڅ پته نه لګي کېدای شي چې جاسوسه وه او دلته جاسوسي کوله د زموږ پښتنو کمیونټي د بیسټ کمیونټي اف د ورلډ او بلکې داسې هېڅ پته نه لګي که نه کېدای شي چې جاسوسۍ له راغلي وه ملګرو. نو هغه جنۍ چې دی نو خپل اوقات وښودلو، حقیقت یې ورته ښکاره کړو که نه نو ملګرو هغه ساجد چې دی نو اوس خفه دی په ژړا باندې ژاړي ملګرو. دا ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ که نه څنګه چې تاسو ته پته دغه جنۍ چې راغلو نو ټول پښتانه ورته خوشحاله وو چې هسې په امریکې نه په یو پټان پسې چې دی نو یوه جنۍ راوتښتېده او یوه جنۍ چې دی نو هغه پسې راغله او د هغه حالت تاسو اوس وګورئ که نه ساجد ورته رینګ کړی دی نو هغه ساجد ته وایي چې ته اول ځان له جاب وګوره بیا به ته امریکې ته راځې، اول ځان برابر کړو بیا له امریکې ته راځه. په دې باره کې تاسو څه وایئ یاره؟ زما دا ویډیو ټولو پښتنو ته ورسوئ که نه زموږ له اکثر پښتانه په دې کې بحث کولی که نه چې جنۍ راله او جنۍ چې دی نو یوه میاشت تېره کړي او بیا لاړه شي. دا چې دی نو واپس د راتلو نه د پاکستان ته دا چېرته هم خیبر پښتونخوا ته واپس نه راځي.